حضرت حاجی محمد امین صاحب رحمه الله په دې 400 کې یو لوی عاشق الرسول صلی الله علیه وسلم تیر شوی ده. هغه به چې چا ګیره نه وه پرېښي او نعت پې وي هغه به ترې راکوشه ته دروغجن یې ته نعت مه وایه. که ته عاشق وې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک محب وې د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت وې وې تا به ګیره پرېښي وه ګیره. ما تاسو ته مخکې یوه واقعه بیان کړې وه. یو شاعر بیدل نوم یو بیدل ایران کې تیر شوی ده. هغه به ډېر بهترین اشعار وي. نو هندوستان کې یو سړي واورېدل او ډېر محبت یې پیدا شو چې یاره دا به زه څنګه ووینم. یقینا کله کله څوک د چا کتاب وویني نو به یې لکه دا خو ډېر یو بهترین سړی ده. لاړ ورپسې او معلومات یې کول وی بیدل به زه کم دی ووینم. ایران ته ورسېدو د هندوستان نه ایران ته ورسېدو نو چا ورته وی هغه نایي خانې کې ناسته. بهترین اشعار به وي د پیغمبر علیه السلام مبارک صفات پې بیانول. چا ورته وی خو نایي خانې کې ناسته. چې لاړو او نایي خانې کې وکتو نو هغه ګیره کلوله. دا ورته آغا وی ته خو ګیره کلوې. هغه ورته وی ګیره کلوم که نه. وی چې زړه خو نه ازارومه ناکس به ته څه وایي. وی قسم ده ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په زړه مبارک باندې چاړه راکاږي. پیغمبر مبارک تا ته وایي ګیره پرېږده خالف المشرکین. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي د مشرکانو مخالفت کوي ګیرې اوږدې کوي او بریتان کټ کوي. نن مسلمان څه کې لګې دروره ګیره به کټ کی او جامت پو کی او بریتان به تاو کی. هلکه ته خو مسلمان یې ته خو مسلمان یې تا باندې خو د مسلمان نوم ده. ته خو محمدي یې ته خو د پیغمبر علیه السلام مبارک امتی یې او داسې شکل جوړوي نو ته به بیا د مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په کمې ملاویږي. رونا کو ته دې حالت کې مړ شوي ګیره دې والي ده برید دې غټ غټ پرېښي دي او دې حالت کې مرګ راغوي. کر لے جو کرنا آخر موت ہے ایک دن مرنا آخر موت ہے. یو شاعر وایي چې څه کوې هغه کوه ګوره یو ورځ مرګ موجود ده یو ورځ به مرګ راځي. روڼه موږ په خپلو سترګو ولیدل ځوانان خلک زموږ په لاسونو کې لاړل. زه تو یو عربي شاعر وایي واذا حملت الى القبور جنازة تا کله جنازه بار کړي وي که نه په اوږې باندې وایي فعلم پوه شه بعدها داسې شعر ده فرمایي د دې نه پوه شه ګوره چې یو ځل به ته هم د چا په اوږو باندې سور وي ته به چا اخیستی وي. حقو داسې حالت راغو چې ګیره دې نشته بریتان دې پرېښي دي او قبر ته لاړې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ملاقات کیږي. اے محمدی ته به بیا څه وایې. تا ته ربیع الاول مبارک میاشت دا تعلیم درکوي چې ګیره پرېږده بریتان کټ کا د سنت لباس واچوه محمدی جوړ شه دنیا کې. روره قبر ته به دی قسم ده دو تو ګورې قبر ته روان یو ښه. هر کله کو سل کاله بعد ولې نه وي مرو به که نه. رونو ګورې مرګ داسې حقیقت ته ګورې دا هر څوک مني ښه. مسلمانان خو پرېږده چې کافران یې ګورې مني.